ځینې داسې ښځې وي چې هغې خپل د کور خبرې یعنی خاوند د کور خبرې خپل پلار کور ته په ټلیفون باندې رسوي چې نن دا وشو نن هغه وشو، نن راته اندرور دا ووي، نن راته خواښې دا ووي، یعنی کمې بدې خبرې چې هغه رسوي خپل مور ته. نو دې سره څه کېږي، ستا مور چې ده هغه هم پریشانه شي، ستا نور کوروالی چې دی هغه هم پریشانه شي، زما په لور باندې هلته کې ظلم دی، په هغې باندې کارونه کوي، هغه خوشحاله نه ده. همدغسې خپل د پلار د کور هر وړې غټې خبرې نه ځان خبروي چې زما پلار کور کې څه چلېږي، زما رندارانې څه کوي، زما وروڼه چې دي هغې څه کوي، او د هغه وروندارانو په زندګۍ کې ګوتې وهي، وروڼو په زندګۍ کې ګوتې وهي، یعنې خپله زندګي چې ده هغه یې هم ډېره بې سکونه کړې وي، ځکه تاسې ښځې ته خو هېڅکله سکون نه وي، او هلته کې خپل د پلار په کور کې خپل د وروندارانو او خپل د وروڼو زندګي چې ده هغه یې هم ډېره بې سکونه کړې وي. او داسې ښځو په ژوند کې هېڅکله سکون چې دی هغه نه وي، دوی ډېر زیات بې سکونه وي. که خپل سکون غواړئ، خپل ښایسته ژوند غواړئ، نو خپل د خاوند کور خبرې چې دي هغه پلار ته مه رسوئ، او پلار کور کې هم ګوتې مه وهئ، ځکه هغه ستا ورونداران دي، دا د هغوی کور دی، ستا کور نه دی. ته چې ته اوس یو میلمنه یې، ته چې که پلار کور ته ځې بس یو میلمه په حیثیت باندې ځي، یو څو ورځې به وخت کې بیا به واپس خاوند کور له راځي. ښه دا ده چې ته پلار کور ته لاړه شي، خپل رندارانو سره ښایسته په خوشحالۍ باندې وخت تېر کړي، وروڼو سره په خوشحالۍ وخت تېر کړي، هغو به درله هم ډېر قدر عزت وکړي او په خوشحالۍ به دې را رخصت کړي. همدغسې خپل د خاوند کور خبرې چې دي هغه پلار کور مه رسوه، ځکه چې ته چې کومې خبرې ورسوې نو هلته کې ستاسو پلار کور چې وي نو هغې او خاوند کور خلک چې وي د هغوی یو بل ته زړه کې چې دی بد راشي، یو بل نه زړونه تور شي، او دوه فیملیانې چې دي هغوی یو بل سره تعلق چې دی هغه خراب شي. ستا خاوند چې سخرګنۍ والا ډېر احترام نظر باندې کتل، هغو ته هم ستا خاوند بیا سپک ښکاري و چې دی خپل د ښځې ډله نشي کولی، دی خپل ښځې ته سات نشي ورکولی. نو ښه دا ده چې خاوند کور کې هر قسم خبرې راځي، خو د دې رسولو ضرورت چې دی هغه نشتی. دې سره به ستا ژوند چې دی هغه هم په ارامي په سکون وي، ستا پلار کور والی چې دی هغه به هم خوشحاله وي چې زموږ لور چې ده هغه خوشحاله ده، او ټول نه لوی خبره چې ستا خاوند چې دی هغه به هم تا نه خوشحاله وي چې زما ښځه ده ما سره ولاړ ده، هر څنګه وخت چې دی ما سره تېروي، نو هغه هم تا سره مینه چې ده هغه نوره سیوا کېږي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. الله په امان.